بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکي هیلې قدرمن لیدونکو. په ننني مبحث کې راځم درنو لیدونکو ډېر په لنډ ډول سره تاسو ته په یو موضوع باندې بحث کوو. که چیرې موږ تاسو ونشو کړی د خپل خوښې رنګونه په یو خپل رنګي طیف کې چې دلته قرار لري، که چیرې دا موږ تاسو پیدا ونه کړو، څنګه کولی شو نورو مهمو افزارو څخه یا انټرنیټي سایټونو څخه هغه ته لاسرسی پیدا کړو. زه په لومړي کې راځم یو الیپس دلته انتخابوم، غواړو د دې رنګ موږ تاسو تغییر کړو. یو خو طریقه یې دا وه چې له دې څخه موږ تاسو کولی شول دغه برخه کې مختلف رنګونه ورته انتخابول مو یا له دغې برخې څخه فرق نه کوو، مګر موږ تاسو بعضې ځانګړي رنګونه که چیرې ورته لاسرسی پیدا نه کړو، د هغه لپاره موږ تاسو کولی شو له انټرنیټي سایټونو څخه چې یو هغه کالر ډاټ کام ده، دلته مراجعه وکړو، خپل رنګونه له ده څخه ترلاسه کړو. مثلا موږ تاسو غواړو د دغې رنګونو څخه مختلف رنګونه دلته دي، دغه طیفونه یې تاسې ګورئ. دلته که چیرې تاسو ټولز باندې کلیک وکړئ، لیست آف کالرز باندې مختلف لیسټونه تاسو ته درکول کېږي، یا هم مختلف د رنګونو لیسټونه شته دي پکې، په میلیونونه رنګونه دي پکې. هر یو چې تاسو غواړئ هماغه تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ. مثلا موږ تاسو راځو فوتوشاپ ته، غواړو د خپل دغه الیپس دغه رنګ تغییر کړو، نو د هغه دپاره موږ تاسو راځو دلته ډبل کلیک کوو، بخښئ، په دې پروفایل باندې کلیک کوو. کله چې په دې پروفایل باندې کلیک وکړو، تاسو وګورئ دلته موږ تاسو ته یو کوډ نمبر راکړی دی چې دغې کوډ نمبر په تغییرولو سره موږ تاسو کولی شو د خپل رنګ تغییر کړو. نو راځو په همدغې رنګونو په طیف کې یا کالرز ډاټ کام باندې که چیرې موږ تاسو راشو، مثلا غواړو دغه رنګ اما خپل دغې ته جسم ته یا شکل ته انتقال کړو. دغه کوډ نمبر چې ورکړی دی باندې چې کلیک وکړو دا کاپي کېږي. وګورئ موږ تاسو ته دغه کاپي شو. راځو دلته همدغه رنګ په دغې برخه کې زه څه شی کوم، کنټرول وي باندې کلیک کوم، وګورئ هماغه رنګ یې موږ تاسو ته واخیستی. که چیرې یو بل رنګ تاسو وغواړئ چې کاپي کړئ، اجازه راکړئ ماته یو دقیقه زه دا مینیمایز کړم. مثلا تاسو غواړئ یو دغه رنګ چې عبارت له پینک څخه ده، تاسو وغواړئ دلته اضافه یې کړئ، تاسو کولی شئ چې دا پاک کړئ او کنټرول وي په واسطه هماغسې رنګ تاسو ورته ورکولی شئ. یو تګلاره یې دا ده که چیرې بعضې وخت تاسو دلته لاسرسی پیدا ونه کړئ، کولی شئ چې د اجسامو څخه د نورو اجسامو څخه دغه رنګ په یو شکل ته غلا کړئ. مثلا تاسو راشئ دلته ټولز په برخه کې لیست آف ګریډینټس، مثلا ګریډینټس په برخه کې موږ تاسو مختلف رنګونه لري. موږ تاسو راځو یو ګریډینټ مثلا دغه یو ورنه استفاده کوو. موږ تاسو کولی شو چې دې نه یو شارټ سکرین واخلو. اجازه راکړئ چې زه یو شارټ سکرین واخلم دلته یا سنپ واخلم. مثلا دغې ځای نه زه یو شارټ اخلم. که چیرې تاسو ویب سایټ ته لاسرسی ونه درلوده، دغه به لږ څه زه کوچنی کړم. مثلا دا مینیمایز کوم. تاسو راځئ مثلا که چیرې غواړئ دغه رنګ قدرمن لیدونکو دغې ځای نه کاپي کړئ، راشئ په همدغه برخه کې دلته دې ډبل کلیک وکړئ د باندې، او هماغه تصویر چې موږ تاسو اخیستی وه د هماغې بټنه اجازه راکړئ چې زه دا یو سیف واخلم. دا مثلا دغلته یې سیف کومه، زه پکچرز برخه کې دا به زه سیف کړم ځان سره، همدغلته دا سیف کومه. کله مې چې سیف کړ زه دا اوکې کوم. اوس دپاره هغه فایل زه اوپن کومه، اجازه راکړئ چې زه هغه اوپن کړم. پکچرز برخې ته ځو، تصاویرو یو دغه موږ تاسو واخیسته، دلته پیدا شي، اجازه راکړئ چې دغه ده زه دا اوپن کوم. اوس د همدغې تصویر څخه دا کولی شو چې د موف ټول په واسطه دا ډرګ راوړو دلته، دغلته یې قرار ورکړئ قدرمن لیدونکو. اوس راشئ د همدغه ستوري موږ تاسو رنګ یې غواړو چې تغییر کړو، په دغه برخه کې راشئ. مثلا تاسو غواړئ دغه رنګ ورته ورکړئ یا دغه رنګ ورته ورکړئ. تاسو په مختلف رنګونو تاسو کولی شئ دغسې خپل تصویر ته اضافه کړئ او هماغه رنګ چې تاسو غواړئ یا هماغه ګریډینټ هماغه پکې علاوه کړئ. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ ستاسو ننني مبحث. بیا هم په آخره کې له تاسو هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې.